زموږ د پولیسو 119 شمیره فعاله ده. د کندوز پولیسو د رسنیز کانفرنس په ترڅ کې خپلې 6 میاشتنۍ لاسته راوړنې رسنۍ کړې. د دې ولایت د پولیسو ویان چې نن یې خبریالانو ته خپل روبوار راپور وړاندې کوه ویل یې چې په تیرو 6 میاشتو کې د دې ولایت پولیسو 600 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیولي دي. سرچینه زیاتوي چې له تورنو کسانو څخه 24 میله مختلف النوع وسلې په لوړه اندازه مخدرات توکي هم ترلاسه شوي دي. د پولیسو مسؤلین وایي د مجرمینو په نیولو سره دمګړۍ په کندوز ولایت کې د جنایي جرمونو کچه راټیټه شوې ده او هیڅ چاته به د امنیت ګډوډېدو اجازه ورنه کړي. تیرو 6 میاشتو کې د کندوز ولایت امنیه قومنداني کشفي او استخباراتي امنیتي ځواکونو 660 تنه مظنونین د ښار په مختلفو سیمو کې نیولي. له یادو نیول شوي مظنونینو سره 33,215 ګرامه نشهیي توکي، 33 مختلفو نوع اسلحې نیول شوي چې په یادو نیول شوي مظنونینو کې وناسیه ښځې او ماشومان هم شامل دي. چې د نشهیي توکو کاروبار پلور کوي هغو سره د موږ جدي مبارزه روانه ده او د کندوز د مجاهد پروره ولس نه د موږ دا تقاضا ده، خواهش دې کوو چې موږ سره کومک او همکاري د دوی په اړه کړې دي، لا هم زیاته همکاري موږ سره وکړي. په ورته مهال د کندوز اوسیدونکي د ولسونو د خوندیتوب په برخه کې د اسلامي امارت د مجاهدینو هڅې ستایي. وایي چې په دې ولایت کې د مخدراتو پیر او پلور مخه نیول شوې او امن تأمین دی. له چارواکو غواړي چې مجرمینو ته د قانوني سزا ورکړل شي. امنیت ډېر ښه شوی دی، خلک خپله ورځنی کاروبار په عادي توګه په مخ ته وړي او جنایي او جرمي پیښې کمې شوي دي. د اختطاف، قاچاق او د هیروینو مثلا د مخدراتو کو فعالیت، کښت، قاچاق په بېساره توګه کمې شوی دی. خلک خوښ دي. امنیت دغه مجرمین چې نیول شوي دي دغه باید نور هم زیات شي او دغې ته د قانوني چلند سره باید د سره باید قانوني چلند وشي او باید دا لړۍ نور هم دوام وکړي. دا مجرمین دا خلافکاره خلک باید ونیول شي. دولت باید عام خلکو ته باید دغسې سهولت وړاندې کړي چې دا خلک ارامه ژوند وکړي. د یادولو ده چې داسې مهال د کندوز پولیس خپلې 6 میاشتنۍ لاسته راوړنې له خبریالانو سره شریکوي چې د دې وړاندې هم په دې ولایت کې امنیه قومندانۍ د وسلو او مخدرات توکو د لوی قاچاقبرانو د نیول کېدو خبر رسنۍ کړی و.